اوښ ټوډه ووهله، بار کوږ شو. 2 کسانو منډه ور واخیسته، جوال ته یې اوږې ورکړې. یو بوډا وخندل: میرویس خانه، په دې جوال کې څه دي؟ ډېر دروند معلومیږي. پر آس سپور ځوان وویل: بابکه، په ملتان کې مې مسي لوښي ولیدل، خوند یې راکو. څه سکې را سره پاتې وې، 3,000 دانې مې واخیستل. اسمان وغورځېد. بوډا خپل آس ته پونده ورکړه. د کاروان مخې ته ورغی. له نارې سره یې کتار اوښان، اسونه او کچرې ودرېدې. بوډا په لوړ غږ وویل: هوا خړه ده، باید د دمې جوړولو لپاره یو ځای پیدا کړو. پر آس سپور له عمره پوخ سړی راغی. اوږده ږیره یې باد یوې خواته اړولې وه. له بوډا سره ودرېد. ویې ویل: سم وایي، کاروان ستړی دی، خو دا دښته مناسبه نه راته ښکاري. بوډا وویل: میرویس خانه، ته څه پکې وایي؟ میرویس خان وویل: بابکه، شاه ولي سم وایي، په دې دښته کې به څه کوو؟ اسونه هم وږي دي، دلته خو شین ډکی هم نشته. په عمر پاخه سړی وویل: تر دې ټیټې غونډۍ ور هاخوا یو کوچنی کلی دی، ټول اوکوره دي، خو ولس یې مېړنی دی، د میلمنو په قدر پوهیږي. بوډا ناره کړه: یاالله حرکت! د لیکه ولاړو اوښانو، کچرو، اسونو پښې وخوځېدې.